دوستانو په دې هیله چې جوړ روغ به یاست. زه یم ابرار، تاسو ګورئ ټیکنیکل ابرار یوټیوب چینل. که چیرې تاسو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه یې ټیکنیکل ابرار، نو هیله کوو سبسکرایب یې کړئ، ورسره په خوا کې د ګنټۍ نشان کلیک کړئ، پر آل باندې کلیک کړئ، تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې پر وخت در ورسیږي. دوستانو نن مې تاسو ته یو اپلیکیشن راوړی دی د لوګو میکر پرو په نامه. یعنی تاسو که د یوټیوب چینل جوړوئ هغه دپاره لوګو جوړولی سئ، که چیرې په فیسبوک کې پیج جوړوئ هغه دپاره لوګو جوړولی سئ، او هر رقم لوګو چې تاسو انتخابوئ، چې هر رقم ښایسته لوګو یي، په زړه پورې لوګو یي، تاسو انتخابولی سئ. د دې دپاره اپلیکیشن ته ضرورت شته چې د هغه دی لوګو میکر. که چیرې تاسو د ویډیو اډیټینګ کوئ، په ویډیو کې اډیټینګ کوئ، ویډیو جوړوئ، په هغه کې لوګو لګوئ، که په کاین ماسټر کې، که په پاور ډایرکټر کې، نو دغه اپلیکیشن چې دی هغه ډېر ضروري دی، لوګو میکر. د دې لینک زه تاسو ته په ډسکرپشن کې درکوم، هلته ورسئ، تاسو را ډاونلوډ کړئ. په پلی سټور کې پیدا کېږي، د پلی سټور لینک زه تاسو ته درکوم. نو راځو دغه اپلیکیشن ته ورځو. اول وار به د پلی سټور طریقه در وښیم چې تاسو پلی سټور ته ورغلاست، نو د پلی سټور د سرچ ځای ته به راسئ. سرچ ځای کې به تاسو ولیکئ لوګو میکر. ګوره لاندې درته راوي لوګو میکر. لوګو میکر چې مو کلیک کړئ لاندې به راسئ، رابسئ، دغه اپلیکیشن دی لوګو میکر پرو په نامه سره دی. دغه اپلیکیشن به تاسو را ډاونلوډ کړئ. ما را ډاونلوډ کړی دی، تاسو به را ډاونلوډ کړئ. نو ورځو دغه اپلیکیشن خلاصوو. چې کله اپلیکیشن ته ورغلو، اوس اپلیکیشن خلاصیږي. دوستانو ما دا اپلیکیشن تجربه کړی، ډیر ښایسته اپلیکیشن دی، هر رقم لوګو تاسو جوړولی سئ. ګوره په دې کې دوه اپشنونه تاسو ته اول وار راځي. یو مای لوګو چې تاسو کومه لوګو جوړه کړې. ګوره اوس په دې کې ما دا دوې لوګوې جوړې کړې د ځان لپاره. یو کریټ ناو، یعنی نوې لوګو چې تاسو جوړوئ، چې پر دې باندې تاسو کلیک وکړئ. اوس ورځو کلیک کوو. چې کله مو کلیک وکړئ، اوس ګوره په دې کې مختلف قسمه لوګوې دي، چې هره لوګو تاسو د خپل چینل دپاره، د خپل پیج دپاره، د ویډیو دپاره انتخابوئ، هغه انتخابولی سئ. نو اوس راځو یوه لوګو انتخابوو. تاسو ته زه سمپل طریقه تاسو ته درښیمه. نو راځو اوس یو لوګو انتخابوو. اوس مثلا دغه لوګو زه انتخابوم. په دې کې ډېرې په زړه پورې لوګوې دي. ګوره یوټیوب په باره کې، د پیج په باره کې، که چیرې د بزنس کمپنۍ تاسو لرئ انتخابولی سئ. نو ورځو اوس یو لوګو انتخابوم. مثلا زه اوس دغه لوګو انتخابوم. اوس دا لوګو ته ورغلو، دلته تاسو غټولی هم سئ. ګوره دغه لوګو چې ده په دغه باندې تاسو غټولی سئ، سایز یې ورغټولی سئ. نو ورځو یو څه یې غټوو. چې غټه مو کړه، اوس به راځي تاسو لیکل څنګه کوئ. دغه ایډ ټیکسټ چې لیکلی دی، پر دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله مو کلیک وکړئ، نو دلته به تاسو ګوته کښېکاږئ. چې ګوته مو کښېکاږل، اوس نوم ورته لیکو. اوس زه ورته لیکمه ټیکنیکل ابرار، یعنې ټیکنیکل ابرار مې ورته ولیکئ. نو اوکې بټن به ووایي. چې اوکې بټن وولئ، دا لږ غټوو. چې غټوو مې ګوره دا تور دی، خوند نه کوي. نو اوس د دې دپاره یو رنګ انتخابوو، چې رنګ ورته انتخاب کو. نو اوس ورځو رنګ انتخابوو. د رنګ دپاره مثلا تاسو دا اپلیکیشن به کلیک کوئ. ګوره بیکګراونډز، دا اپلیکیشن چې تاسو کلیک کړئ، دلته راځي بیګ کلر. چې کله تاسو بیګ کلر باندې کلیک وکړئ، ګوره چې هر لوګو هر رقم رنګ کلر تاسو ورته انتخابوئ، هغه ورته انتخابولی سئ. نو سمپل موږ دا ورته انتخاب کړئ. نو اوس ګوره په دې باندې د اوکې بټن باندې کلیک کوو. نو ګوره کلر ته رالاست، کلر ته چې لاړه، نو اوس دا اپلیکیشن ته راځو. ګوره دا د مکمله سیټینګ رنګ واوښتی. اوس مثلا بیکګراونډ تاسو ورته انتخابولی سئ. لاندې بیکګراونډ کې چې هر بیکګراونډ تاسو ور انتخابوئ، هغه انتخابولی سئ. مثلا زه اوس یو بیکګراونډ راخلم. ګوره دا بیکګراونډ مې درته راواخیستی. نو چې هر رقم تاسو کم لیکل تاسو خوښ هغه ورته لیکلی سئ. نو دوستانو لوګو اوس تاسو انتخاب کړه، چې هره لوګو ستاسو خوښه یې هغه انتخابولی سئ. اوس مثلا ورځو بله لوګو انتخابوو.
بله لوګو چې انتخاب مثلا دا لوګو دا اوس یو څه غټوو چې کله مو غټ کړئ نو ورځو د ټکس باندې کلیک کوو ټکس کلیک وکړئ اوس زه لیکمه ټکنیکل ابرار اوس ګوره تاسو غټولی هم سئ چې کله غټ مو کوئ سمپل سایز یې ورته سم کوئ چې کله مو سایز ورته سم کوئ اوس نو مثلا په دې کې بل لوګو مو تاسو ورته سیټولی سئ مثلا اوس تاسو بل لوګو هم دلته ورسره دغه کولی سئ مثلا د لایک اپشن دی تاسو ورسره دغه کولی سئ چې هر رقم تاسو خوښه یې تاسو جوړولی سئ نو چې کله مو هره لوګو انتخاب کړه هغه مو خوښه کړه ګوره دا دی جوړ شو په دې کې مختلف قسمه سیټینګونه دي تاسو کولی سئ نو اوس سمپلی دغه لوګو جوړه سو اوس که چیرې دا لوګو تاسو سیو کوئ دلته به راسي سیو لوګو نو لوګو سیو سوله نو دوستانو دغه اپلیکیشن ډیر په زړه پورې اپلیکیشن دی نو تاسو کولی سئ چې د خپل چینل دپاره د خپل پیج دپاره فیسبوک پیج دپاره لوګو انتخابولی سئ نو دغه لوګو میکر پرو اپلیکیشن تاسو را ډاونلوډ کړئ لینک یې ما په ډسکرپشن کې درکړی دی هلته ورسې را ډاونلوډ کړئ پلی سټور کې هم را ډاونلوډولی سئ نو دوستانو که چیرې تاسو زموږ ټکنیکل ابرار یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي نو هیله کوو سبسکرایب یې کړئ ورسره په خوا کې د بیل نشان هم ووهئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته پر وخت باندې در ورسیږي موږ کوشش کوو تاسو ته هر وخت ښایسته په زړه پورې د ساینس ټکنالوژي په باره کې تاسو ته ویډیوې جوړې کړو پر خدای مو سپارو والسلام